سلامونه هیوادوالو، خوشحاله ژوند او ښه صحت مو غواړم. موږ د ځینو کارونو لپاره کابل ته راغلي وو، نو وخت مو پیدا کړ او د تیمورشاه قبر ته هم راغلو. ډېر ښکلی ځای دی، ډېر تاریخي ځای دی. دا قبر د ده مشر زوی شاه زمان پرې جوړ کړی دی. نو دلته مو د دې مقبرې یو کارمند پیدا کړو. هغه به د دغې مقبرې په باره کې او د تیمورشاه په باره کې راته وغږېږي. مخکې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا منطقه څه دی؟ دا منطقه په نام د تیمورشاهي علي او تیمورشاه په دغه ځای کې دفن شوی دی. مخکې د تیمورشاه د دفن کېدو نه دلته دغه منطقه په نامه د چارباغ کابل یادېده. نو په دغه منطقه کې تیمورشاه دی په داخل چې تاسې هغه ځای وکته او شاه شجاع زوی دی. درې قبره د دوی د کورنۍ نه زنانه دي. درې قبره نور هم په دې باغ کې بیرون دي. جمله اته قبره شي د تیمورشاه د کورنۍ. او دا مقبره تیمورشاه په خپله جوړه کړې؟ دا مقبره د شاه زمان جوړه کړې ده. د شاه زمان په وخت کې؟ او شاه زمان په وخت کې جوړه شوې ده. او تیمورشاه له اوله همدلته دفن شوی و؟ او تیمورشاه په ځمکه کې دفن شوی. بیا بعداً شاه زمان لاړ قندهار ته. دغه د 13 نفره مهندسان ځان سره راوستل. دغه نقشه هم د احمدشاه بابا د مقبرې نه اخیستل شوې ده. تاسو خو د دې کارمند خبرې واورېدې، نو زه غواړم چې د تیمورشاه پېژندګلوي تاسو ته وښایم. تیمورشاه درانی د لوی امپراتور احمدشاه بابا دوهم زوی و چې په کال 1942 کال په مشهد کې زیږېدلی و. مشهد هغه وخت د افغانستان سیمه، اوس د ایران په ولقه کې ده. تیمورشاه 300 ښځې درلودې چې لاس یې په نکاح وې او بقي 290 ښځې د وینځو په شکل وې. 3 زامن درلودل چې تر ټولو ډېر مشهور یې شاه زمان، شاه شجاع او شاه محمود وو چې دوی هم د افغانستان مشران تر شوي دي او 14 لوڼه درلودې. کله چې احمدشاه بابا وفات شو، نو بابا وصیت کړی و چې زما ځای ناستی به تیمورشاه وي. خلکو ورته وویل چې ستا مشر زوی خو شهزاده سلطان دی، هغې ته موقع ورکړه. خو ده وویل چې په شهزاده سلطان کې د مشرۍ جوهر نشته. تیمورشاه ډېر زړور، ډېر هوښیار او ډېر عادل انسان دی. کله چې بابا وفات شو، نو تیمورشاه د هرات والي و. کندهار ته یې راتګ وکړ، د بادشاهۍ په ګدۍ کېناست. د څه وخت وروسته یې کابل ته پایتخت انتقال کړ او په کابل کې یې 20 کاله پاچاهي وکړه. د خپل پلار نه چې کوم سرحدات ورته پاتې وو، هغه یې ډېر په ښه شان سره وساتل. په پېښور کې مریض شو، وروسته کابل ته راوړل شو او په کابل کې په 1993 میلادي کال وفات شو. روح حاد او لاره رڼا د تیمورشاه درانی د پښتو ژبې یو څو بیتونه دي. نن مې بیا له تورو سترګو سره جنګ دی، نن مې بیا له تورو سترګو سره جنګ دی، پر لبان یې د زړه د وینو رنګ دی. که پرې کړی سر په لاس کې ورله ورشم، که پرې کړی سر په لاس کې ورله ورشم، لا په دا یې باور نشي زړه یې څنګ دی. ستا د حسن لښکر راغی ځان مې بیلو، ستا د حسن لښکر راغی ځان مې بیلو، د عاشق د زړه میدان هر ګوره تنګ دی. عشق او مشق پټول نشي تیمورشاه، عشق او مشق پټول نشي تیمورشاه، چې په خپله ځان رسوا که هغه رنګ دی. د خدای په امان، تر بیا ښې چارې.